سلام ستړي مشه وخت مو بخیر. بهرنیو چارو وزارت کې سرچینې وایي چې له افغان چارواکو سره د بهرنیو ډیپلوماټانو کتنې به تر دې وروسته دغه وزارت د تشریفاتو ریاست له لوري تنظیمیږي. دغه وزارت وایي چې د رئیس الوزرا لارښوونه یې ترلاسه کړې چې له مخې افغان چارواکي پر خپل سر له بهرنیو ډیپلوماټانو او سفیرانو سره نشي کتلای. دا وروسته له هغې کېږي چې کابل کې د اسلام آباد سفیر منصور احمد خان په یوې اونۍ کې له 100 ډېرې لیدنې کولې. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ملګري ملتونه د 2022 کال د مارچ تر پایه هر اونۍ افغانستان ته 100 میلیون ډالر نغدي مرسته رالیږي. دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته رالیږل کیږي او وروسته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په نغدي توګه ویشل کیږي او یا هم دننه په افغانستان کې د اړتیا وړ توکي پرې اخیستل کیږي. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شو. د نوموړي په وینا نن یو امریکایي ډالر په 123 افغانۍ تبادله کیږي.